سلامونه نیکې هیلې ډیرو ښاغلو لیدونکو د حسیب الله سنگین ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د روغتیا، سلامتیا او نیکمرغۍ جامې مو په تن وي او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې کامیاب او بریالي اوسئ. ښاغلو لیدونکو، د تیر په څیر نن یو ځل بیا زه حسیب الله سنگین له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. قدرمنو لیدونکو، نن به په دې کار وکړو چې څه ډول کولی شو موږ او تاسو په خپل کاري دفتر کې د خپلو کارمندانو اوورټایم یا اضافه کاري محاسبه کړو. د موضوع د لا غوره پوهاوي او روښانتیا لپاره راځو لومړی مایکروسافټ اکسل خلاصوو. قدرمنو لیدونکو، کوم جدول چې تاسو ګورئ، فکر وکړئ دا هغه جدول دی چې تاسو د خپلو کارکوونکو د اوورټایم یا د اضافه کارۍ لپاره ترتیب کړی دی. پس څه ډول کولی شو موږ د خپلو کارمندانو روزمره اضافه کاري محاسبه کړو. لومړی راځو د جدول ټایټل ته ګورو. په ټایټل باندې لیکلي دي سټپ ډیلی اوورټایم شیټ. یعنې له ټایټل څخه دا معلومیږي چې نوموړی جدول د کارکوونکو د اضافه کارۍ او د هغې د محاسبې په باره کې ترتیب شوی. لاندې راځو موږ د خپلو کارکوونکو نومونه او همدارنګه نور معلومات اضافه کوو. فرضاً لومړی د نمبر کالم لرو چې په دې کې د کارمند لپاره مسلسله شمیره موجوده وي. نیم یعنی د کارمند نوم د پلار نوم دی او همدارنګه پوزیشن یا دنده او ټایمین کوم ساعت باندې چې دی دفتر ته راغلی دی او ټایم اوټ په کوم ساعت چې دی له دفتر څخه وتلی دی. ورک اورز ټول کاري ساعتونه روزمره او اوور ټایم او بیا ځانګړی هغه مهال چې د له خپلو کاري ساعتونو اضافه کاري کړې دلته او بالاخره ټوټل او اوورټایم پیمنټ، یعنی چې په اوورټایم لپاره موږ او تاسو د یو ساعت لپاره څومره اضافه کاري ورته په نظر کې نیسو او بالاخره ټوټل پیمنټ، یعنی ټولې هغه پیسې چې موږ یې دته ورکوو یا د هغه پیسو استحقاق چې دی ترې مستحق دی د خپلې اضافه کارۍ لپاره. البته پس راځو د نوموړې موضوع د پوهاوي لپاره عملاً پرې کار پیلوو. په لومړي رو کې تاسې ګورئ د موږ سره کارمند دی د ذاکر په نوم باندې، د پلار نوم یې حکمت دی او همدارنګه زموږ سره د ګارد په حیث دنده ترسره کوي. په نن نیټه باندې دی په 8:30 سهار مهال دفتر ته راغلی دی او په 4:55 وروسته له غرمې له دفتر څخه وتلی دی. یعنې د کار پیل یې په 8:30 باندې دی او د کار ختم یې په 4:55 دی. اوس ګورو چې د خپل کاري ټایم پوره کړی او که خپل کاري ټایم څخه اضافه کار هم کړی دی. البته موږ او تاسو د کار د قانون په اساس باندې روزمره د خپلو دفتري کارونو لپاره 8 ساعته معین وخت لرو د کارکوونکو لپاره، ترڅو ټول کارکوونکي په خپل کاري دفتر کې روزمره 8 ساعته پوره کړي. وروسته د هغې نه که 9 ساعته پوره کوي یا 10 ساعته، هغه بیا نور په چیش کې حسابیږي، په اوور ټایم کې حسابیږي. فرضاً یو کارمند دی د سهار په 8 بجو باندې راځي او د شپې په 6 بجو باندې له دفتر څخه وځي. فرضاً د 12 ساعته کار اجرا کړی دی. په دې کې 8 ساعته مونږه معینه طریقه یا په معین مهال ویشت دی چې دی باید روزمره 8 ساعته کار اجرا کړي او 4 ساعته نور یې مونږ ورته په اوور ټایم کې حسابوو او د هغې لپاره اضافي استحقاق ورته په نظر کې نیسو او ورته سپارو. پس څه ډول کولی شو چې د اوور ټایم لپاره کوم استحقاق چې موږ په نظر کې نیسو په دقیق توګه باندې محاسبه کړو. د محاسبې لپاره راځو عملاً پرې کار پیلوو. لومړی راځم د ذاکر چې له موږ سره د ګارد په حیث کار کوي د هغې معین وخت او اضافه کاري محاسبه کوم. پس راځو لومړی د ورک اورز یعنی د ټولو کاري ساعتونو په لومړي سیل کلیک کوم او وروسته د هغې نه فرمول لیکم. فرمول په دې ډول دی: مساوي ټایم اوټ منفي ټایم ان. په دې سره موږ ته معلومه شوله چې ذاکر نن په دفتر کې 8 ساعت او 15 دقیقې کار اجرا کړی دی. چې همدغه فرمول موږ تاسو کولی شو په هر کارمند اپلای کړو. یعنی په فرمول کې نور تفاوت نشته او تر پایه همدغه فرمول اپلای کوو. اوس دلته ګورو موږ په دې
ارقامو کې 11 ساعت او 15 دقیقې تقریبا تر ټولو نه زیات کار اجرا شوی. دغه کار چا اجرا کړی دی؟ پس راځو دلته سلیم د سلیمان زوی د موږ سره د اډمین په حیث کار کوي. په 8 بجو او 15 دقیقو سهار دفتر ته راغلی، په 8:30 بجو د ماښام کور ته تللی. 11 ساعت او 15 دقیقې کار اجرا کړی دی. اوس راځو د دوی اضافه کاري معلوموو چې څومره اضافه کاري یې کړې ده. خو ټوټل کاري ساعتونه دي چې په دې کې هغه کاري ساعتونه هم شامل دي چې موږ ورته معین کړی، یعنې 8 ساعته، او نور اضافه کاري هم پکې شامله ده. اوس موږ راځو اوور ټایم یوازې او یوازې اضافه کاري معلوموو چې دوی څومره اضافه کاري کړې ده. پس د اوور ټایم د معلومولو لپاره راځم د اوور ټایم کالم په لومړي سیل کلیک کوم او وروسته د هغې نه مساوي ورک اورز انتخابوو منفي ټایم هاوس شروع. موږ او تاسو معین 8 ساعته روزمره لرو چې هغه معلوم دي باید هر کارمند په دفتر کې کار وکړي. 8 ساعته له 8 نه تر 4 بجو. پس 8 ساعته لیکم او کاما 0 دقیقې او 0 ثانیې او بالاخره هاوس بندوم او انتر کوم. پس موږ ته معلومه شوله چې ذاکر نن د موږ سره څومره کار کړی دی اضافه؟ تقریبا 15 دقیقې کار یې کړی. چېرته وګورو ذاکر د حکمت زوی ګارد په 8 بجو او 10 دقیقو باندې دفتر ته راغلی، په 4 او 55 دقیقو له دفتر څخه وتلی دی او ټوټل کاري ساعتونه یا کاري مهال 8 ساعت او 15 دقیقې دي. پس د موږ سره 0.15 یعنې 0 ساعت او 15 دقیقې یعنې یوازې 15 دقیقې کار د موږ سره اجرا کړی دی. پس راځو نوموړی فرمول هم فرق نشته دی پکې، تر پایه په ټولو باندې همدغه یو فرمول اپلای کوو. په دې کې موږ ته ښایي سلیم د موږ سره فرضاً مخکې موږ او تاسو ولیدل چې سلیم د موږ سره 11 ساعت او 15 دقیقې نن په دفتر کې کار اجرا کړی. پس د سلیم اوور ټایم د موږ سره 3 ساعت او 15 دقیقې دی، یعنې 3 ساعت او 15 دقیقې د له خپل کاري یا معین ټاکل شوي وخت نه زیات کار اجرا کړی دی. او له موږ سره هم د همدغه 3 ساعت او 15 دقیقو تقریبا د 4 ساعتو د اضافي پیسو مستحق کیږي چې باید ورته ورکړو. اوس راځو څه ډول دوی ته پیمنټ کوو د خپل اوور ټایم، یعنې هغه ټایم چې دوی مصرف کړی کار یې کړی د هغې لپاره څه ډول باید د دوی پیمنټ وکړو. د پیمنټ د معلومولو لپاره زه راځم لومړی موږ او تاسو دلته ساعت او دقیقې لرو. مستقیم نشو کولی چې ساعت او دقیقې کرنسي ته واړو یا پیسو ته واړو، یا هغه مثلا په یو عدد کې ضرب کړو تر څو موږ ته ټوټل راکړي. لومړی راځم دغه ټایم چې دی یا اضافه کاري چې ده د خپل ټایم د حالت نه اړومه د نمبر حالت ته. پس راځم دلته د ټوټل په کالم په لومړي سیل کلیک کوم او بالاخره مساوي هغه اضافه کاري چې دوی کړې ده د هغې نه یو سل انتخابوم ضرب د 24. پس په ټوټل کې موږ ته معلومه شوله چې 0.2 د ذاکر اوور ټایم عدد شولو یا نمبر یې شولو. همدغه نمبر په ټولو باندې اپلای کیږي. له دې سره راځو موږ او تاسو د اوور ټایم لپاره یا د اوور ټایم پیمنټ لپاره یو معین اندازه استحقاق تعینوو. فرضاً موږ خپلو کارمندانو ته چې له خپل کاري وخت څخه اضافه کار په دفتر کې د تیروي د هغې لپاره موږ او تاسو 50 افغانۍ په نظر کې نیسو د یو ساعت لپاره. یعنې هغه کسان چې 9 ساعته کار کوي 8 ساعته خو د دوی په کاري ورځ کې په کاري ساعتونو کې حساب دي، 9 ساعته یو ساعت د دوی اضافه کاري ده 50 افغانۍ مستحق کیږي. پس راځو د دغو اضافه کاري یا د اضافي ساعتونو لپاره دغه افغانۍ څه ډول محاسبه کوو یا دغه پیمنټ څه ډول ورته کوو. 50 افغانۍ موږ او تاسو د ټولو لپاره په نظر کې نیولې دي. اوس راځو موږ او تاسو بالاخره دوی ته پیمنټ کوو د میاشتې د ورځې په پای کې چې نن مثلا کوم کارمند موږ څومره مستحق د اضافي پیسو دی. پس راځو د ټوټل پیمنټ په کالم په لومړي سیل کلیک کوو او بالاخره
مساوي ټوټل ضرب اوورټایم پیمنټ. ذاکر د موږ سره 0.3 افغانۍ نن مستحق دی چې ورته ورکړو، یعنې تقریبا 21 افغانۍ. که چېرته موږ او تاسې همدغسې محاسبه کړو هم زموږ سره 25 دقیقې د کار اجرا کړی دی او د 1 ساعت لپاره 50 دقیقې 50 افغانۍ وبښئ موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي، نو چې محاسبه یې کړې تقریبا هماغه 0.3 افغانۍ مستحق دی. پس ردو نوموړی فرمول پر ټولو اپلای کوو. اوس ګورو هغه کارمند چې له موږ سره یې کم کار اجرا کړی دی خو تقریبا 0.3، ولی هغه کارمند چې له موږ سره یې نن زیات کار اجرا کړی، زیات اضافه کاري کړې دی، هغه د 100 روپیو مستحق دی. راځو سلیم ګورو. ده سلیم د موږ سره د 195.3 افغانیو مستحق دی چې باید د ورځې په پای کې ورته ورکړل شي. په دې ځای کې راځو د ټولو مجموعه موږ او تاسو معلوموو چې څومره پیسو ته ضرورت دی تر څو د هغه کسانو چې له موږ سره اضافه کاري کړې ده نن د هغې پیسې ورته ورکړو. پس د دې ټولو ټوټل اخلو آلټ مثبت انټر، یعنې نن موږ باید په خپل جیب کې یا په خپل سیف کې 815 افغانۍ ولرو تر څو د دغه کارمندانو اضافه کاري ورته ورکړو. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې له نوموړې طریقې څخه پوره ګټه واخلئ او د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. تر بیا چې زه حسیب الله سنګین ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم له یوې نوې ویډیو او یوې نوې طریقې سره. په لوی الله مو سپارم، ورځ او ژوند مو نیکمرغه.